بسم الله الرحمن الرحیم. بعض مسائل بیانول. باغ مسائلو کې نن یو مسله بیانو، مسله د سجده سهوا، او که وخت پکې و نه ان شاء الله سجده تلاوت په یو درې الفاظو کې هغه بیان کړو. سجده سهوا په مونږ کې سجده سهوا په کم وخت کې راځي، په کم وخت کې واجبي، چې پدې کې چې په واجباتو کې یو یا د یو نه زیات واجب پاتې شي، باغې سره سجده سهوا په موږ کې لازمیږي. یو مثال لکه فاتحه سړی نه پاتې شولا، صورت زم د صورت فاتحه نفس، یا دویم اولنې قاعده د انسان نه پاتې شولا، تشهود پاتې شولو، دعای قنوت وغیرہ داسې نور واجبات چې دا پاتې شي، نو په دې سره سجده سهوا لازمیږي. زیات خلق په موږ کې په وړه یا په لوی غلطۍ باندې سجده سهوا کوي. لوی غلطي وي چې هغه د وجې نه موږ کې فساد راځي، هغه سجده سهوا مې وکړ، یا داسې وړه غونډه غلطي وکړي سجده سهوا وکړي، دې سره موږ سم شو نه. وړه غلطي ده بس هغه سره سجده سهوا لازمي نه ګرځي. یا داسې لوی غلطي ده چې ته فرض پرې دی، په فرض سره موږ هغه سره کیږي نه، او ته وایې چې نه زه به څه کوم، زه به سجده سهوا وکړم، کار به توله شي، دې سره موږ برابرېږي نه، دا موږ به دوباره کې. حالانکه د مسلې نه یا خلک د جهالت په وجه باندې په دې باندې پوه نه دي، او یا قصدن او عمدن داسې کوي. که چېرته یو سړی قصدن او عمدن داسې وکړي، نو بیا به د موږ عاده کوي. دلته یو بله مسله ده چې په موږ کې واجب پاتې شي او سجده سهوا سړی نه هېره شي، سلام مو ګرځي، څومره ټایم پس چې دا د رایاد شي، نو سجده سهوا کولی شي او که نه شي کولی. یو انسان دی موږ کې سجده سهوا لازمه شوله، او د سلام وګرځولو د ته پته نه وه، څومره ټایم ته کې وخت تیر شلو چې دا سجده سهوا دوباره کوي، نو موږ برابرېږي، او که یې ونه کړل نو واپس په بیا د موږ اعاده کوي. یو سړی دی سلام وګرځو، په موږ کې سجده سهوا په لازم شوی او واجب شوی وه، دواړو طرفونو ته سلام وګرځولو، بیا د وروستو رایاد شو، دومره وخت وروستو رایاد شولو چې د پکې اذکار هم وکړلو، د پکې ناست هم دی، په جومات کې ناست دی، مخ هم د قبلې نه اړولی دی، بیا د رایاد شوله، نو دغه ټایم کې دا سجده سهوا، سلام یې وګرځولو، اذکار یې وکړل، او مخ هم د قبلې نه اړولی، بیا ورته سجده سهوا رایاد شوله، سجده سهوا دی وکړې، بس موږ به برابر شي. یو خبره کېدلی شي که چېرته دا سړی د جومات نه وتلی و، یا د سلام نه پس د وخاندل، داسې وخاندل چې په هغې سره اودس ماتېدو، یا د سړي د دنیوي خبرې وکړلې، یا داسې خبرې وکړلې چې هغې د مونځ سره منافات و، یا داسې یو عمل وکړو چې هغه د مونځ د خلاف و، خبرې ډېرې وکړلې، ویې خاندل، اودس یې مات کړو، جومات نه بهر وتلو، نو دا بیا سجده سهوا نشي کولی، دا به بیا اعاده د دې مونځ راګرځوي، دوباره به دا مونځ کوي. بله یو خبره، بله یو مسله، یو سړی دی اوله قاعده یې پرېښودله په مونځ کې. اکثر خلک په مونځ کې د اول قاعده یعنی دویم رکعت د بس قاعده ونه کړي او ډایرکټ دریم رکعت له پاس. یو سړی دی چې هغه نه څه چلو شو، دویم رکعت باندې کېناستلو، التحیات لله دا یې ونه ویل، اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې، او دا سړی دریم رکعت له ډایرکټ پاسېدلو، نو آیا دا به اوس څه کوي؟ که دا ډایرکټ پاسېدلو د رکعت ته ودرېدلو، بس دا دی بیا د هغې نه واپس کېږي نه، بس دریم رکعت دی وکړي، څلورم دی وکړي، سجده سهوا دی وکړي، دا مونځ به د څه شي برابر به شي. داسې یو سړی دی هغه ناواقفه دی، پوه نه دی، په مسله باندې پوه نه دی، بس په آخر کې دی هغه دی چې دی ودرېدلی دی او एकदम واپس کېناستو، نو بیا هم دا تشهود وایي، بیا دې ودرېږي، دا دوه رکعت دی وکړي، بیا دې سجده سهوا وکړي. پوه شي په خبره باندې. بله مسله، که یو امام دی هغه مونځ ته ودرېدو، پټ مونځ دی او هغه پکې جهر قرات شروع، یا ښکاره مونځ دی او هغه پکې پټ قرات شروع کو، پټ شروع یې وکړله، فاتحه یې وویله، الحمدلله رب العالمین وغیره، نو آیا د ده به څه حکم؟ داسې یو امام دی
چې هغه جهري مونځ کې ښکاره مونځ کې پټ فاتحه شروع کړله پټ قرات شروع کړلو او دا د دینا ولګېدو تقریبا 10 حروف برابر کړل غالبا د الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم د نون الرحمن پورې دا 10 حروف دي کچره دا یو کس دا 10 حروف نو ورزيات شروع نو بیا په د باندې سجده سهو لازمه ده او که په پټ مونږو د ښکارا مونږو دا چې په پټه قرات وکړو او یا پټ مونږو باندې ښکارا قرات وکړو او دغه مر قرات یو کو نو د باندې 10 حروف پکې ویل نو د باندې سجده سهو لازم شو دا مسله د امام د فارغ او په دې باندې بعضی امامان نه کوي امامان هغه څو کې هغه دوباره فاتحه شروع کوي نو دا دوباره فاتحه شروع کول دی باندې هغه نه ختميږي دا چې کم کار وو هغه باندې هغه کار نه ختميږي دی باندې سجده سهو تا باندې لازم ده اوس یو سره د پټ مسکه یوازې ځان لا او هغه د غشان ښکارا جهر وکړو یا یو سره دی یوازې ولاړ دی او هغه چې د ښکارا مسکه قرت والا مسکه او هغه پای کې پټواله وکړو اوس د دې لپاره خو خلا د چره د دې دومره مقدار باندې قرت وکړو لکه څومره چې مخکې مونږ ذکر کو په د باندې بیا سجده سهو واجب نه ده خو که قصدن وکړو قصدن او آمدن کو بیا سجده سهو کوي که په هیر وکړو سجده په لازم نه ده او کنه خطا انت وشو په د باندې بیا سجده سهو لازم نه ده اوس بل یو مسله ذکر کو چې آیا یو انسان د امام بس ولاړ دی او دا غنه په مونږ کې غلطي وشو نو دا هغه د بار سجده سهو سو کوم یو سړی دی د امام پسې ولاړ دی او دا سړی په موس کې خطا شو دا مقتدی دا د امام تابعدار دی د امام د سجده غلطۍ د وجنا پاغه باندې سجده سهو لازمه ده خو د مقتدی کا هر قسمه غلطیو کې په امام باندې اثر نه کوي دا په موس باندې اثر کوي ځکه چې دا مقتدی د امام تابعدار دی او کبرس کې دا غنه رکعت یو شوي یا دو شوي او مطلب سمون دا غزان یوازې راشي سو امام سره کړي سو یوازې راشي دا غي بیا سو کوم یو سړی دی هغه داسې حالات کړل چې امام باندې سجده سهو لازم شوی دا یا رسول لازم شوی دا په وخت کې دا نه مخې په لازم شوی دا او مقتدی علی 2 رکعات شوی دی او 2 رکعات کې مقتدی او زې شو دا مقتدی به سجده سهو نه کې دا سلام نه ګرځي وایي به خبره مانی هغه سب سجده سهو کی خو لیکن دا باندې سلام ګرځول نشته لکه مقتدی نه غلطي وشي په خپل منځ کې د امام په تابعدارۍ کې مطلب 2 رکعات هغه چې کوم تابعداري کړي او هغه دوران کې تینا غلطي وشي د امام په 2 رکعاتو کې او 2 رکعات هغه یا یو رکعات هغه ځان لا خیر ته پاتې نو په دغه په اخري ښه امام سره مطلب دار ستاره خبره مقصد دا دی یو سړی د امام سره راو رسېدو امام سره 2 رکعات غیر کړل او دا 2 دنه تللی دي او چې دا 2 رکعات دا مقتدی کوي او په دې کې مقتدی غلط شون تاسو چې دې کې بس حکم وي په دې کې بس حکم یو دا 2 رکعات د چې کوم امام سره کړی او دغه کې د غلطي شوی او مطلب دوی ځان له یوازې پاتې شي نو بیا به د خپل سجده سهو کوي کنه وکړي ته د امام سره دنه کوم غلطي شوی هغه باندې سجده سهو نشته که چرته دنه خپل ذاتی په 2 رکعاتو کې غلطي وشو ځان لا دا بیا سجده سهو او چې کوم مطلب بعض لکه اوس مونږ په تحیات ناسو د تشهود پورې مونږ دغه وې او مونږ اللهم صل تور واړو جی جی اور آیات چې رکعات می دویم دی نو بیا ځان له یوازې نو بیا سجده سهو لازم نه بیا هغه نه پس سجده سهو بیا کته دومره الفاظ ویل چې اشهد الله اله بس ور واړل به اللهم صل علی محمد دغه الفاظ تور واړل دي بیا پتا باندې سجده سهو شي لازم موږ ته ویل کته تشهود پر مستل په سره سجده سهو چې لازمي